دوبۍ ویزه به په خپل موبایل کې څنګه اپلای کوو، یعنی په خپل موبایل کې به د دوبۍ ویزه څنګه اخلو، څنګه مونږ معلومو په خپل موبایل کې چې د دوبۍ د ویزټ ویزې څه ریټونه په نن سبا ټایم کې چلیږي. ټول معلومات درله شریک کوم په دې ویډیو کې. ویډیو را تر اخره پورې ګورئ او له خپل ملګرو سره هم مخکې شریک کړئ. اوس دلته ما سره په سکرین ریکارډینګ باندې ګورئ، تاسو له ټول طریقې دلته کې په سکرین باندې ښایم. ټول نه اول به موږ راشو ځان سره په موبایل کې ګوګل کروم براوزر ځان سره خلاص کو. دې نه موږ خپل ځان له ارزه کوو. بیا به راشو دې لپاره یو ویب سایټ دی، هغه به موږ دلته کې سرچ کوو. زه به راشم امر، بیا به ولیکم 2 4 او بیا 9. دا ویب سایټ چې کومه دی دا به ځان سره خلاص کړم. اوس ګورئ دلته ما ځان سره سرچ کو، د ویب سایټ ما سره راغی. ګوره امر 2 4 9 دا کوم ویب سایټ چې دی وګورئ، دې باندې زه کلیک کوم. به د اوله کوم ویب سایټ چې راشي بیا موږ کلیک وکړو. بیا ما سره خلاص شو. اوس ګورئ دا ټول ویب سایټ په ما سره خلاص شي. دا وایي اپلای ناو، ما کلیک کوم. مطلب دا ویب سایټ 24 غنټې کې تاسو کولای شئ، هر ټایم دا کار کوي. اوس ما دلته کې زه راشم، ګورئ دلته کې وګورئ په دې آنلاین اپلای سره خواته دلته کې بل اپشن یو بل بټن ورکړل و UAE ټورست ویزا. نو زه په دې باندې کلیک وکم. په دې مې کلیک وکړو. اوس ما سره دغه ټول اپشنونه راخلاص شي د کوم نه چې موږ ویزې ته اپلای کوو. نو اوس ګورئ دا ما ته وایي دلته کې ګورئ د 1400 ورځې کوم ویزه چې دا هغه ده، بیا پکې د بل 1400 د بیا کوم ده د 20 میاشتې ده. دا وګورئ د ډېر شي ویزټ ویزه ډېر شي قسمونه ټول دلته کې ما سره راخلاص شو. ګوره د 2 میاشتو پکې ده دلته کې وګورئ، او ملټیپل انټري ده، سنګل انټري ده. خو دې دپاره موږ اپلای څنګه کوو؟ اوس ګوره دلته کې به زه راشم داسې دې نه ویزه سلیکټ کوم. دا اوس مثال طور زه ما دا ویزه ته کړه. اوس دلته ما دا ښایي چې ګوره پروسیسینګ ټایم دا ویزه به لږې په څونه ټایم کې دا وایي چې یاره د 2 ورځو نه واله زیات تر د 4 ورځو په منځ کې به دا ویزه لګي. که ویزه دلته کې ستاسو ولګي هم درته ښایي که ریجیکټ شي ویزه مطلب کینسل شي هم درته وښایي چې ستا ویزه نه لګي. دلته کې وګورئ په دې کې څه داسې علاقې دي، څه داسې ښارونه دي چې هغه دغه دوبۍ بین کړل دي. نو که د هغې نه تاسو ویزې ته اپلای کوئ نو هغه بیا نه لګي. که هغه په ایجنسۍ کې وي که دلته کې تاسو کوئ. نو زه به راشم دلته په دې اوس ته ماته ښایي ګورئ دا ویزې ټول ډیټیل ده ښایي. بیا ته ښایي چې مطلب ګوره پرایس څونه دی چې 150 درهم چې کومه دی دا ماته ښایي چې دې قیمت د هر ویزې چې قیمت ته هم ښایي. بیا چې موږ اپلای کوو نو په اپلای ناو به زه کلیک وکړم. پلیز ویټ لږ صبر به تاسو وکړو. اوس مخکې موږ سره دا لاړ شي. اوس ګورم څه وایي جنرال ډیټیل څه غواړي، یور فول نیم، یور ایمیل کوم زموږ د موبایل ایمیل چې هغه به ورکړو. بیا وایي د خپل موبایل نمبر، نیشنلټي کوم ځای نیشنلټي زموږ پاکستاني هغه به ورکړو، افغانستاني هغه به ورکړو، هغه به ورکړو دلته کې. بیا وایي ډیټ اف ټریول تر کم مطلب کوم وروسته سره تله غواړئ تګ کوئ نو هغه به ورته موږ دلته کې ولګوو. بیا دلته کې غواړي وایي پاسنجر ډیټیل څونه کسان، یو دی 2 دی یا یوازې دلته کې ته سیوا کولی هم شي کمولی هم شي. اکثر 2 3 کسان یو ځای ځي، دا ما یو کو سنګل مې کو. بیا څه وایي ډیټ اف برث، بیا وایي پاسپورټ کاپي. بیا دلته کې وایي پاسپورټ کاپیز. نو پاسپورټ کاپي نه به دلته کې موږ اپلوډ کړو. هغه کم تصویران چې ډایرکټ ورته دې کې اپلوډ کوو. بیا څه غواړي وایي فوټو وذ وایټ بیک ګراوند، کوم تصویر چې وي خو د وایټ بیک ګراوند مطلب دا دی چې په کومه شا باندې چې کوم دغه وي مطلب یا سپینه کپړه وي یا سپین دیوال شو داسې شو چې هغه سره زموږ کوم تصویري عکس وي هغه زموږ دغه شانتې غواړي. بیا وایي دا بس ایګري کو، په دې بټن به کلیک کو. بیا وایي ټوټل اماونټ چې کوم دی 650 کوم دی دا درهم کې دی، پاکستان ته افغانستان ته به تاسو کنورټ کولی شئ چې څونه راځي. بیا نیکسټ سټپ دی، نیکسټ سټپ کې بیا څه راځي پیمنټ راځي. چې پیمنټ وکړو دغلته کې بیا دا موږ ته وښایي چې یاره ستا ویزه چې کومه ده هغه ولګېده یا هغه ریجیکټ شوه. نو دلته کې موږ ته بیا ډایرکټ راکوي. نو په دې طریقه سره کېږي په خپل موبایل کې موږ ریټونه هم کتلی شو او ویزه هم اپلای کولی شو. امید لرم ویډیو هم خوښه شوي. ویډیو را سره لایک کړئ، مخکې خپل ملګرو سره هم شریک کړئ. چېرته هم چې الله مو تل خوشحاله او آباد لره. د لوی الله په امان.